فقرآن عظیم شان کې الله رب العزت د دې حج مبارک الله رب العزت فرمایي الحج اشهر معلومات. د حج د پاره معلومه میاشتې دي. فمن فرض فيهن الحج هغه چا چې فرض کی پر ځان باندې په دې میاشتو کې حج. هغه کوم میاشتې دي؟ هغه د شوال میاشت ده، ذل قاعده ده، ذل حجه ده. دا درې میاشتې دي. د شوال د کوچني اختر میاشت چې د کوچني اختر میاشت ولیدل شول، اوس د انسان دپاره د دې اجازه ده چې دی د خپل وطنه څخه احرام د حج وتړي. در دې له مخه د حج احرام تړل دا مکروه کار دی، دا غیر شرعي عمل دی. د حج دپاره چې احرام ته تړې، اسلام مقدس دین دا درې میاشتې شو: شوال د کوچني اختر میاشت، ذل قاعده پښتانه د میاني میاشت ورته وایي، او ذل حجه چې موږ او تاسو د لوی اختر میاشت ورته وایو. دا میاشت الله رب العزت وایي د دې دپاره اشهري معلومات دي. چا چې په دې میاشتو کې پر ځان باندې حج فرض کړي فلا رفث، د انسان به چشک نه کوي، د انسان به د فحش خبرې نه کوي، د جماع او دواعي د جماع هغه کلام او خبرې به دی نورې نه کوي، پرېږدي به د حج به احرام کړي. ولا رفث ولا فسوق، د الله رب العزت وایي دویم به انسان له ټولو ګناهو ځان ساتي. بس تا د حج احرام اغوستی دی، له ټولو ګناهو چې الله منع کړي دي دا فسوق دی، دا به نه کوي، د دې ګناهو څخه به ځان ساتي. ولا جدال فی الحج، الله رب العزت وایي په حج کې جنگ جګړې سکان او لغتې دا نسته. چې دا د حج احرام واغوستی پر ځان باندې به دا لازمه کې چې زه نور په یو عظیم حالت کې یم د احرام، که هر څونه ظلم او ناروا له ما سره څوک وکړي، خو زه به بیا هم اراده به د جنگ له ما نه وي، قصد به زما په نیت کې به دا د جنگ کولو، د جنجال کولو، د مشکل جوړولو دا به زه نه کوم. ځکه الله رب العزت دا حکم دی: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله رب العزت فرمایلی دی چې کوم خیر چې تاسو کوئ الله ستاسو په ټولو خیرو خبر دی. کم نیک عمل چې تاسو کوئ، کلمات چې تاسو وایئ، کومه ښه اراده چې تاسو لرئ، الله په دې باندې خبر دی. او تاسو چې کله حج ته ځئ له خپله ځان سره توشه خرچه د حج واخلئ. داسې قومونه وه د یمن چې هغو به ویل چې موږ خرچه له ځانه سره نه وړو، بس موږ توکل پر الله باندې، الله مو رسید حجه پورې. بیا به پر لار باندې سوال کوئ، د خلکو څخه به یې غوښتنه کوله چې ماته یو شی راکړه. الله رب العزت دا عمل نه سو خوښ. الله پر دې باندې مستقل یو حکم قرآنی آیات نازل کی چې تاسې له خپله ځانه سره خرچه د حج واخلئ. واتقوني یا اولی الالباب، ای د عقلو خاوندانو له ما څخه وبېرېږئ، له خپله ربه څخه وبېرېږئ. بیا الله رب العزت فرمایل دی: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پر هغو کسانو باندې چې استطاعت او توفیق د حج د کولو لري، واجب دی پر دې باندې حج کول، قصد او اراده کول د بیت الله شریف د حج په نیت باندې.